غېږنیونه او رسۍ کشول هغه دودیزې او سیمه ییزې لوبې دي چې وروستیو کلونو کې د پام وړ وده کړې. د دغه ولایت ورزشي مسؤلین د بېلابېلو ورزشي لوبو د غوړېدو یو ستر لامل ډاډمن امنیت یادوي او وایي چې وروستیو کلونو کې دودیزو لوبو ته د ځوانانو لیوالتیا تر بل هر وخت ډیره شوې. پهلوانی را نزدیک دیدن، جوانای خود تشویق کردن. تقاضای ما از دیگری سفیدا همی است که مثل جوانی که امروز امشب پهلوانی را برگزار کرد، جوانا را تشویق کرد. خواهش ما همی است که هر ولسوالی، هر قریه به قریه همی پهلوانی ما، مسابقات ما شوه، ما میریم. بدون شک ورزش خیلی در راه اندازی زیاد دارند که جوانای ما را دور از مواد مخدر میکنند و مردم به این ورزش پهلوانی و والیبال که فعلا در ولسوالی ما خیلی رواج هستند. د لوبې مینوال او لوبغاړي دا ډول سیالۍ د غېږنیونې لوبې په وده کې اغېزمنې ګڼي او تمه لري چې راتلونکي هم ورته سیالۍ په لاره واچول شي. فرض بدخشان و باغلان و تخار و جوزجان و فاریاب، هر جای که میره اینا هر جای بیایم جورم میته خودتان میره اونجا کشتی هم میگیره. مردم بسیار همو ورزش رشد کرده که خوب کشتی هم میشه و پهلوانی هم میشه. از اولا از امارت اسلامی خوش هستیم که ما مردم این ساعت 11 و 12 بجه است که شب روز پهلوانی برم، والیبال برم، آرامی است. د قلیزال ولسوالۍ ځایي امنیتي مسؤلین هم د دې ولسوالۍ اوسیدونکو لوبغاړو ته د ورزش کولو د ډاډمن امنیت ډاډ ورکوي او وایي کاملا د ولسونو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې زموږ امنیتي ځواکونه انشاءالله همیشه د دوی سره همکاره دي او همیشه به د ولس امنیت ژمن وي او د ولس امنیت به نیسي او چې دغسې محفلونه دغسې پهلوانۍ چې کیږي د هغو امنیت ته همیشه موږ رسیدګي کوو او ډېر خوشحاله یو چې نن په یو داسې محفل کې یو چې هغه د ولس دپاره د ښه امنیت او ښه وخت او ښه همدردۍ ورورولۍ په فضا کې د دوی دغه خوښي تېرېږي نو ډېر په دې باندې خوښ یو. دا سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې څو ورځې وړاندې د کندوز په کوربتوب د زونونو په کچه د فوټبال غوره لیګ سیالۍ ترسره شوې چې کندوز پکې لومړی مقام خپل کړی و.